بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ ورونو د EHRP په اړه خبرې وکړي. اوس به د دې مونږ کنفیګریشن کوو. EHRP مونږ ویل چې انهانس انټیریور ګیټوی راوټینګ پروتوکول دی د مونږ سره، او دا چې دی اوس مطلب دومره نه یوز کیږي، خو دا چې دلته راغلی دی مونږ تاسو به په دې باندې بحث وکړو، خبرې مې پکې وکړي. مهمه خبره پکې دا وي چې دا مونږ سره 255 ډیوایسونه کنیکټ کولی شي، او د دې ایڈمنسټریټیو ډیسټنس چې دی هغه مونږ سره یو انټرنل ده بل ایکسټرنل دی. انټرنل چې دی دا مونږ سره تقریبا د دې ایڈمنسټریټیو ډیسټنس 90 ده، او ایکسټرنل چې دی 120. بیا مونږ چې د هیلو پیکټ چې دی دا 15 سیکنډه ده، او هول ټایم چې دی هغه څو دی 15 ده. بیا مونږ ویل چې EHRP چې دا اوس مطلب ډیر نه یوز کیږي، صحیح ده. هغه ځای مطلب مونږ OSPF نه استفاده کوو. نو راځم زه به دغسې کنفیګریشن وکړم لکه څنګه چې ما په تخته باندې کړی. دلته وګورئ هوبهو همدغه. بیا راځم دلته به یو دوه سویچ واخلم، 1 2. تاسو زیات واخلئ، ستونزه نه لري. ښه، بیا به زه راشم دلته به یو دوه کمپیوټر واخلم، ډیسکټاپ دا به دې سره وصل کړم، دا دې سره. بیا به راشم دغه دوه کمپیوټرونه به واخلم. څوک کنفیګریشن نه پوهېږي، کنفیګریشن به مې پوه شي. مطلب ټول نه مهمه خبره اوس دا ده، کنټرول زد ټیکه دا واپس. مهمه خبره دا ده چې زه راځم دې راوټر ته، او په دې راوټر کې به زه سیریل پورټ اچوم. دا بند کړم، سیریل پورټ به راواخلم، دلته به واچوم. بیا ته به دا څنګه کړم، روښانه کړم. ګوره چې روښانه کړم، دلته دا موږ سره څنګه دی سټارټ شو. ګوره که دلته راشي، دلته ګوره سټارټ نه دی موږ سره، وګورئ نشته که نه. نو زه به ورته وایم داسې کار وکړه چې دلته راشه، او دغه کانفیګ ته راشه، بخیر فزیکل ته راشه. فزیکل کې دا چې دی بټن ووهه، او بیا راشه دا سیریل پورټ واچوه، بټن بیرته څنګه که آن که، او د دې نه بعد تاسو وګورئ دا به موږ سره څنګه وي، چالان به وي. نور ستونزه نشته دی. ګورئ څومره اسانه دی. کلیک وکړئ، اټومیټیک کیبل به واخلو. کلیک DC DT، مطلب دغه DC سره چې دی موږ سره څه راځي، کلاک راځي، او د بل سره چې DT سره موږ سره کلاک نه راځي. ګوره دلته هم شته دی. ګوره DC او DTE شته که نشته؟ ګوره دې سره کلاک راځي، دې سره کلاک نه راځي. بیا راځم دا د دې سره وصلوم. ګورئ تاسو اوس ما ته څه پته لګي چې دا به کوم سیریل پورټ اخلي، خو ګوره ما ته په ذهن کې شته دی چې مطلب مونږ که 2 واخلو 3 واخلو، هغه به کوم نمبر ورکوي ورته. بیا به راشئ دغه چې دی کنسول دپاره به دا واخلئ تاسو، کلیک که کنسول، او بیا راشه په دې کنسول باندې کلیک که، راوټر باندې کلیک. پوه شئ دې باندې. اوس راځم همدغه سمپل کار دی پکې، ټول د دې ځای نه ورختموم. راشئ ټرمینل نه بعد اوکې که، اوکې نه بعد راشئ دلته ورته ولیکئ چې نو انیبل. ګوره کنفیګریشن دی ډېر سمپل. هاست نیم ورته ورکړه، هاست نیم راوټر 1 یا یو ځای نوم ورته ورکړه. بیا ورته وایم چې راشه انټي ګیګا 0/0/0 IP اډرس مشکل نه ده. IP اډرس څه دی موږ سره 10.0.0.1 255.0.0.0. نو شټ ډاون. اوس دا وګوره روښانه شو، او دا اوس هم بند دی. دلته دلته ما کوم کار نه دی کړی. ایګزیټ شه. INT سیریل 0/1/0 باید شي by 0 څه شو by 0 انټر یې کړه. ورته ولیکه چې IP اډرس څه دی مثلا 1.1.1.1 سره ما سره څه دی 255.0.0.0 او انټر کړه. او ورته ولیکه چې کلاک ریټ څو دی ما سره 40,000 چې دی دا ما سره سټنډرډ دی. اوکې کړه. ورته ولیکه چې نو شټ ډاون. خبره ختمه. ایګزیټ شه. بس راوټر هماغه څه دی، هماغه شی دی. راوټر اوس لیکم EIGRP انټر یې کړه. خو دلته به تاسو یو دغه پروسیس ID ورته ورکوئ. زه ورته ورکوم چې 10 انټر یې کړه. نیټورک یې څه شی و، نیټورک راته ووایې یو 10.0.0.0 انټر کړه. دا سره ما څخه بل شی نه غواړي، بل نیټورک ما سره څه شی و، او 1.1.1.1 انټر یې کړه. اوس خبره ختم. دا موږ سره دا کنفیګریشن د EHRP ختم. ښه، بیا راشه دې بل ته، او راشه ډیسکټاپ ته، او بیا څه دی ټرمینل ته. اوکې که، اوکې نه بعد راشه دلته نو انیبل کنفیګر ټرمینل. هاست نیم ورته ورکړه چې راوټر 2 انټر که، او ورته ورکړه چې NT
ګیګا 0/0/0 آی پی ایډرس ورته ورکړئ. آی پی ایډرس چې دی 10.0.1 255.0.0.0 د سبنیټ ماس شو. نو شټ ډاون خبره ختمه. دلته وګوره آن شو. ایگزیټ شه د دې ځای نه اوس INT سیریل 0/1/0 خبره ختمه. انټر یې کړه. آی پی ورته اساین کړه. آی پی ایډرس ما سره څه دی 1.1.1.1.2 هماغه څه که نه انټر یې کړه. او سمې ماس د نه دی ورکړی 255.0.0.0 انټر یې کړه. کلاکلیټ د ضرورت نشته دی. نو شټ ډاون خبره ختمه. ایگزیټ شه. اوس راوټر EIGRP راوټر ښه بیا ورته ورکړئ راوټر EIGRP 10 یو پروسیس آی ډي به ورته ورکوئ. نیټورک څو دی ما سره 0.0.0.0 بل نیټورک ما سره څه دی نیټورک 1.1.1.2 خبره ختمه. څنګه شو وشو. نیبر معلوم شو که نه شو. ګورئ اوس ورته نیبر کوم یو دی .111 اوس راځئ. اوس ایگزیټ شه د دې ځای نه. راوټر 1 کې ودرېدلم که 2 کې 2 کې ما اوس ګورئ ورته نیبر به آی پي څه دی 10 ده که نه ده. او 1 هم ګوره زه ورته وایم چې شو آی پي راوټر اول خو آی پي راوټر راته وښیي. دغه ډي چې راغی دا موږ سره کوم یو دغه دی دا موږ سره EIGRP ده څه شو. او زه ورته نه پروټوکول راته وښیي چې دا وسپیس ته کې EIGRP ده. نو ورته ولیکئ شو آی پي پروټوکول راته وښیه. نو ما ته وایي چې وروره تا کوم پروټوکول نه استفاده کړې ده څه شو دا دی EIGRP شته دی که نه شته. همدې پروټوکول نه مې استفاده وکړه که مې ونه کړه. زه اوس ورته وایم چې د دې نیبر راته وښیه شو آی پي EIGRP نیبر انټر یې کړه. ما دې دغه نیبر دی که نه دی تاسو وګورئ که نه دی که نه دی نیبر دا دی که نه کوم یو دی یو شان مې لیکلي که نه دا دی ون هغې ته هم دی دا هم دی وګوره نیبر دا دی. نو ګورئ ښه اوس ورته وایم چې شو آی پي راوټ خو مې ولیکه شو آی پي راوټ کا تاسو دلته وګورئ ښه دلته موږ سره ګوره ډېر معلومات یې ورکړي دي سیده. او ګوره هول ټایم څه شو ګوره ښه ټول معلومات د دې څنګه دی تاسو درکړي. ښه دلته راشئ تاسو ښه زه به اوس ورته ورکړم چې شو آی پي EIGRP څه شی که پروټوکول نه ورکوم ورته وایم ډیټابیس که ورکوئ ډیټابیس هم نه اخلي. زه ورته وایم چې نور کوم معلوماتي نیبرز د انټرفیس دی ټوپولوژي ده ټوپولوژي ګورئ ټوپولوژي انټر یې کړئ. نو ګورئ تاسو دغه ټولو ټوپولوژي هم تاسو ته څنګه که وښوده د دې ځای نه نیولې ګوره دغه AD د دې ده تاسو ګورئ د دې ځای نه تاسو دغه ټول معلومات تاسو ته درکړه. او ورته وایي چې شو آی پي راوټ که بیا زه ورته ورکړم دلته وګورئ دغه ټول معلومات دلته هم تاسو ته درکړي سیده. نو دا موږ سره EIGRP صحیح پوه شوئ که پوه نه شوئ. نو ډېر زیات اسانه دی. زه اوس یو دغه لیږم دې ځای نه دا پین کومه چې کنیکټ دی که کنیکټ نه دی. کمانډ ټرمینل ته راشئ او راشئ دلته ورته وایم چې ان کا او چې کا پین کا راته کوم یو 0.0.0.1 ځکه زه په لس کې اول کې ودرېدلی یم اول راوټر دی که نه انټر یې کړه. ما ته 100% کار ستا صحیح دی. اوس راځم تاسو لپاره به زه یو پیکټ ولیږم د دې راوټر نه دې راوټر ته. نو موږ ته به وایي چې بلکل ستاسو سکسسفل شو. ورته وایم چې دا راته لږ وښیه. نو ګورئ ورته بلکل دا ځي او دا بېرته موږ سره پوه شوې دې باندې پوه شوې که نه ریل ټایم ته واړوه بس دا EIGRP